خبر امریکا د حقانی څرګندونو په خبرګون کې طالبان د تر خبرو عمل ته اهمیت ورکړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي طالبان حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پر روسي څرګندونو ویل چې د امریکا د دوی دښمن نه ده، شکمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي نیت پرایس 13 ورځ نا وخت د میاشتې په 19مه نیټه په یو خبري ناسته کې ویل چې دوی دغه طالب چارواکو څرګندونو ته په شکمن نظر ګوري. نوموړي یوې افغاني خبريالې پوښتنې په ځواب کې ویل اړ چې موږ هم د سراج الدین حقانی څرګندونې واورېدې. زما په نظر تاسو پوهوئ چې موږ د دوی ډول څرګندونو باب شک ګمان درلودو. موږ دا شان څرګندونې پخوا هم اورېدلې وي. له خبرو عمل ته ډیر اهمیت ورکول او موږ په دې تمه یو چې طالبان په دغه ډول مثبتو کړنو عمل وکړي او په ټول هیواد کې د ټولو کچو ښوونځي پرانیزي چې دا به په خپل ذات کې یو پام وړ پرمختګ وي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.